د سرحدي پولیسو د لومړی لیوا قومندان محمد ایوب حسین خیل د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې خبريالانو ته وویل د اپراتیفي کار په پایله کې سرحدي پولیسو شاوخوا 100 کیلوګرام چرس پر یو ډاډسن موټر کې د قاچاق وړونکو سره یو ځای په داسې حال کې نیولې چې نوموړي غوښتل یا چرس د بابا ولسوالۍ د غرنیو لارو څخه تیر کړي. تیر ورځ د لومړي سرحدي لیوا د شپږم کنډک منسوبینو د بابا په ساحه کې یو عراده ډاډسن موټر چې په هغه کې شاوخوا 100 کیلوګرامه خام چرس بار و یو تن سره چې یارکۍ نومې دغه ونیول شو. د نور قانوني کړنو لپاره موږ د ننګرهار امنیت قومندان ته رسما تسلیم کړی. د پر وینا د یادې قضیې په تورې یارکۍ چې د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استوګن هم نیولې چې د نورو معلوماتو لپاره اړوند ارګانونو ته سپارلې. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې هم څو کسان د مخدره توکو سره نیولي چې د قانوني کړنو په مخه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي. حبیب الله لورند، انعکاس رادیو ټلویزیون، جلال آباد.